د دولتي خدمتونو د لا اسانه کولو او لرې پرتو سیمو ته د بنسټیزو اسانتیاوو د رسولو په موخه د میدان وردګو ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو د ویش نوې څانګه پرانیستل شوه. هغه اقدام چې د خلکو له اوږدې غوښتنې وروسته عملي شو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له لوري پرانیستل شوې دغه څانګه به د جغتو ولسوالۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته دا زمینه برابره کړي څو پرته له اوږده سفر او اضافي لګښت څخه په خپل محل کې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. د یادې ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي جغتو ولسوالۍ د ولایت له مرکز میدان ښار څخه لرې پرته ده او خلک به د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره له ګڼو ستونزو سره مخ کېدل. نو د علماو او ولسي خلکو په غوښتنه دا څانګه پرانیستل شوه. د احصایې معلومات ملي ادارې هیوادوال ته د الکترونیکي تذکرې د ویش بهیر کې د اسانتیا په موخه د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د الکترونیکي تذکرو نوې ویش څانګه پرانیستله. قومي مشرانو او علماو د احصایې معلومات ملي ادارې له رهبرۍ مننه وکړه او د دې ویش څانګې پرانیستل یې د ولس ستونزو ته د رسېدنې ښکاره بیلګه یاده کړله. ښاغلی رافع زیاتوي چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره پلان لري د هیواد په کچه په هغو سیمو کې چې د تذکرو غوښتنه زیاته وي او یا هم د ولایتونو له مرکزونو لرې پرتې وي د الکترونیکي تذکرو د ویش نورې څانګې هم پرانیستل شي. د احصایې معلومات ملي ادارې په پلان کې نیولې وه چې د هیواد په سطحه په هغو سیمو کې چې هلته د الکترونیکي تذکرو غوښتنه زیاته وي او یا هم د ولایتونو له مرکزونو څخه لرې وي د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې فعالېږي. له کله نه چې موږ دا پروسه شروع کړې ده موږ تقریبا 19 ولسوالۍ ته د الکترونیکي تذکرو نوي مرکزونه ور جوړ کړي. تر ټولو وروستی مرکز یې همدغه د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ مرکز و. هڅه دا روانه ده چې هغه سیمې مشخصې شي او هغه سیمې چې غوښتونکي پکې زیات موږ اولویتونه ورکوو انشاءالله په هغو سیمو کې به د الکترونیکي تذکرو نوي مرکزونه هم جوړیږي. له دې اقدام وروسته ځایي قومي مشرانو او علماو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له رهبرۍ مننه وکړه او د دې څانګې پرانیستل یې د ولس ستونزو ته پر وخت رسېدنې او د دولتي خدمتونو د پراختیا ښکاره بیلګه وبلله. د یادونې وړ ده چې دا مهال د جغتو ولسوالۍ د نوې څانګې په ګډون په میدان وردګ ولایت کې د الکترونیکي تذکرو 3 ویشت څانګې فعالې دي چې هره ورځ ښځینه او نارینه غوښتونکو ته اړوند خدمات وړاندې کوي. د چارو شنونکي وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د څانګو پراختیا نه یوازې د خلکو وخت او لګښت سپموي بلکې د هویت تثبیت دولتي خدمتونو ته د لاسرسي او اداري شفافیت په برخه کې هم مهم رول لري.